هم وکړي. خدای نه به خیر وغواړو. کوم ملګري چې وایي چې یاره د اکسیډنټ تحقیقات دې وشي، نو زما خو څه خبرې د جفنان وزیر سره شوې وي، شاعر جفنان سره. جفنان هم ماته دا ویلې چې موږ ورسره وو چې اکسیډنټ د هغوی د ګاډي بریک فیل شوی و، خو لا پوره کنفرم پته نشته دی. خدای نه به خیر غواړو، خدای دې وکړي چې د دغې هم معلومات وشي. باقي هغوی دا خوبونه لیدل زموږ دغه ملګرو چې د دې وطن ازادي دا به موږ په دې خپلو سترګو وینو، او د دې د وطن د ازادۍ دپاره ډېرې هڅې کولې، ډېر کوششونه یې کول، ډېرې منډې ترړې وهلې. واقع ده چې نن زموږ ملګري د پی ټي ایم ډېر تکړه ځوانان دا نن دغه په مکین کې چې کومه غونډه ناستې ده، یعنې کومه جرګه چې هلته شروع ده، د هغې ته روان وو دا ملګري، او په لاره باندې والله اعلم د دیو ګاډي بریک فیل شوی دی. البته د جفنان د خولې خبره د جفنان وزیر هغه وایي چې د ګاډي بریک ورته فیل شوی دی. نو دغه خو ما د جفنان سره رابطه شوې ده، او مولانا زینت الله صاحب چې کوم دی د هغه صحت کې ډېره بهتري راغلې ده، اوس ښه دی، شکر دی ګزارۍ کېږي. نو بس خدای دې د هغوی جنتونه نصیب کړي، مولانا زینت الله صاحب ته دې خدای ښه صحت ور نصیب کړي، او خدای دې وله ښه صحت ورکړي سره د ډېر عمره، او خدای دې زموږ ملګرو ته نور غمونه نه ورښودلی کوي، ځکه چې د پی ټي ایم او د تنظیم ملګري ډېر خواږه دي، او واقع ده چې دا د قام د وطن د دې ولس یو ریښتوني ځوانان دي چې په دې وطن باندې، په دې خاوره باندې خپل سرونه په هر ډګر قربانوي، خو د وطن باندې ظلم جبر دیو نه مني او نه یې منلی دی. نو نن چې دا کوم ملګري وفات شول، دا هم د وطن دپاره، د دې ولس د ښه سباوون دپاره دیو جرګې ته روان و، په لاره کې دیو سره دغه ټرافیکي حادثه رامخې ته شول، او دیو شهادت ترلاسه ورکړو، او څه ملګري زخمیان دي. نو باید چې موږ د داسې ځوانانو په ژوندینې قدر وکړو. په مړینې زموږ پښتنو کې دغه یو مرض انتهایي ډېر دی، وایي چې ښخ شي نو بیا زموږ خوښ شي. نو باید چې زموږ په ژوندینې دغه خلک خوښ شي چې کوم د وطن د ولس دپاره غږ اوچتوي، نو دغه به زموږ په ګټه باندې تمامیږي چې موږ د داسې ځوانانو قدر وکړو، عزت یې وکړو چې کوم زموږ د وطن د ولس دپاره خبره کوي. نو په والله نن خو یو څیز هم داسې خوند نه کوي، ځکه چې نن خو زه لایو ته په هغه نیت نن مې ورځ وه چې ما زه لایو ته راشم، په لایو کې څه خبرې وکړو، د ملګرو سره ګپ شپ ولګو. سحر راته یو څو ملګرو ویل چې نن لازما لایو ته راشه، او چې مشره په لایو کې به نن ګپې شپې ولګو، ملګري به ووینو، ملګري به تاسو ویني. نو وایي نن لایو ته راشه او خامخه. نو نن لایو ته رالمه، خو د لایو هغه مزه نشته دی، ځکه چې ډېر د څنګ درانه ملګري، خواږه ملګري هغه رانه لاړل، سترګې پټې کړې همیشه دپاره. نو خدای دې وکړي چې زموږ نور ملګري خدای راته روغ او ژوندي او کامیاب لري په هر ډګر،
خدای دې موږ ته نور غمونه نه راښودل کوي او ټول ملګري ټول ولسونه دې خدای په امان کې ساتي. نور ژوند دی مرګ هم شته دی حق دی راځي خو داسې نږدې چې در باندې د ملګرو اوازونه وشي نو دا یو ډیر لوی غم وي. د دې نه دې خدای موږ ټول وساتي. نو د دغه ملګرو دپاره ډېرې دعاګانې هم کوئ چې خدای شهادت قبول کړي او مولانا صاحب دپاره هم دعا کوئ چې خدای صحت نصیب کړي. مولانا زینت الله صاحب زموږ د مرکزي کور کمیټۍ غړی دی، هغه هم ورسره و. نو نور ژوند دی دا قسمه حادثې به راځي، بس خدای دې موږ ته استقامت او ملګرو ته هم لوی استقامت ورکړي. واقع ده چې دا کم ملګري نن وفات شول او د دې دنیا نه لاړل، نو دیو ډېرې ستړیاوالې ډېر خدمتونه کړي د قام وطن دپاره د دې ولس دپاره نصیب کړي او کور والا ته دې خدای د زړه صبر ور نصیب کړي. بس دغه د وطن ولس دپاره نن هغوی خپل ځانونه هغه ترلاسه ورکړل. خالد افغان صاحب مننه دې کوم، خدای مو راته دغه شانې بیدار او کامیاب لرئ. سلامونه، سر په خیر رالی، امید لرم چې روغ جوړ وی. سرجي دا زمونږه د تنظیم ملګري وو، ډېر درانه ملګري وو د وزیرستان د واڼه نه. هغوی نن په ټرافیکي په حادثې کې شهیدان شوي دي زمونږ 3 ملګري او 2 چې کوم دي زخمیان دي. نو زمونږ د تنظیم ډېر تکړه ملګري بلکې ذمهوار ملګري، نو ټول چې څومره هم ذمهوار ملګري په قام په وطن مین خلک، نو هغوی نن شهادت سترګې پټې کړلې او نو دغه زموږ ملګري وو. سرجي ټولو ملګرو ډېره مننه کوم. په خیر راغلی سلمان صاحب. سلمان صاحب ما آواز درځي؟ گزاره کوي څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ صحت دې ښه دی؟ تاسو ښه وئ؟ برابر نور انډیوالان څنګه دي؟ مومندو ته حالات څنګه دي؟ شکر دی ټول ښه دي الحمدلله. تاسو به هم راته روغ جوړ او د صحت په جامه کې ده. سلمان صاحب دی د باجوړه د سلارزو، بلکې یو ذمهوار غړی دی زموږ د پي ټي ایم ډېر تکړه ملګری دی. په عمر سره ډېر کم دی، خو دا ده چې نور اکټیویټیز وغیره دی ډېرې زیاتې دي. سلمان صاحب څنګه یې؟ ملګري څنګه دي د باجوړ؟ الحمدلله خیر دی. بله ورځ خبره دې کوله خو بیا زما سره چارج ختم شو، موبایل راسه بند شو. امین کې سر چې خوشحاله اوسې قدرمند شي. ښه هغه داسې وه چې د شپې تقریبا 2 بجې وې چې د ډانکول چې کوم چیک پوسټ دی موږ چې راتلو په شت کې چې د مشر استقبال وشو، دې سټ چې کوم چیک پوسټ دی هغه باندې حمله شوې وه. نو بیا د پوځ خو صرف زموږ د کورونه وشتل، ځکه چې هغو باندې ډزې نه کولې، ځای خلکو ته نقصان ورساو. بیا د کلي خلک راووتل، نو کسان څه وتښتېدل، خو ځایونه نه وو پته نه لګي چې کوم ځای ته وتښتېدل. پټک ته ور وننوته، هغو ښه سنبال کړو، یو کس و هغه یې ونیو. او بس چې څنګه څوک خبر شوي هم نه وو چې پوځ راورسېدو، ډاري کې کس ته ځان سره یوړو. اوس هم تقریبا سلارزو ملا سید باندې بس مکمل دغه پوځ یې درې کلی دی، خپلې جانډې اوچتې کلي دي دلته سلارزو کې. چا
وسلوالو طالبانو ښه. او کنه زه به ویډیوګان در ولېږم په جنډۍ کې لګول هر څه یې نیولي دي ملا صاحب ته. بس دوی څه وخته پورې ورته زما په خیال دا ځایونه خالي کوي، بیا به دوی راځي ورته. بس الله دې رحم وکړي، نور ته ښه وخت ساعت، نور ملګري ښه دي د باجوړ؟ بس ښه خیرونه دي، نو ستاسو نه به اورو. شکر دی، مننه دې کوم، خوشحاله اوسې، قدرمن شي، الله دې راته ښه لره. او بس کوشش کوئ د ځان هم ډېر زیات خیال ساتئ، او بس د خدای دې را باندې پام وي. نور انقلاب دی که اوبه ورسره، چې څه هم کېږي یا به کېږي، خو د ځان هم ډېر زیات خیال ساتئ. مننه دې کوم سلمان صاحب، ډېره خوشحاله مننه. اوسې، ښه قدرمن ملګرو ته موقع ورکړه، زه د لایو ته ناست یم. صحیح ده. قدرمن شي، مننه. دا و سلمان صاحب د باجوړ نه، د سلارزو نه، پشت سلارزو نه، ډېر تکړه ملګري دي. بس خدای دې رحم وکړي، خدای دې زمونږ ولسونه را بیدار کړي. وعلیکم السلام محمد شهزاد خټک صاحب، مننه دې کوم، قدرمن شي وروره. رضوان الله صاحب، وعلیکم سلامونه، قربان نوره. د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم، خوشحال اوسئ، قدرمن شئ. ملګرو ما خو نن دومره زړه نه و لایو ته، خو بیا هم څه ملګرو ویلې چې لایو ته لازما راشه، چې ملګري انتظار کوي او موږ به انتظار کوو. نو د دغې د وجې نه رالم ما زه چې ملګرو سره کینو، ګپې شپې ولګو. خو ځکه چې نن حالات او ډېر درانه ملګري رانه لاړل، نو د دغې د وجې نه لایو هغه مزه نشته دی. انشاءالله کوشش به وکړو چې بس زه دا لایو هم زر تر زره ختمه کړمه، او سبا انشاءالله، سبا یا بل سبا به انشاءالله زموږ غونډه ترسره کېږي، او انشاءالله سبا به موږ د ضلع مومن پاڅون، ولسي پاڅون وغیره هم اعلانوو. نو کوشش کوم چې دغه پاڅون موږ سبا اعلان کړو، او هغې باندې سبا زموږ د سیاسي اتحاد او ټولو مشرانو غونډه ده. نو دغه غونډه، دغه ولسي پاڅون چې اعلانېږي، باید چې د هغې موږ ولسي، یعنې د قام په حیث باندې موږ سپورټ وکړو، او ټول ملګري د دغې سپورټ وکړي. کوم ملګري چې دا کال ته دلته کوشش کوي چې کال ته راوخیږي، د یو ملګري توره شپه باندې چې چا آی ډي ده، ما کوشش وکړو چې دا زه راوخیږم، دلته ماته ریکویسټ راځي. وروره تا ته زما غږ درځي؟ ته کال خو زما په خیال ستاسو نه دی جوین شوی. سعید خان مومن، بالکل عملی کردار پکار دی وروره، خو عملی کردار دپاره خو موږ خو عملی کردار کوو که نه، په خاوره باندې خو چې ستا ولس ذهني طور نه برابر شوی، عملی کردار ته نشي ادا کولی. وروره په دې خبرو باندې ځان پویه کړئ. دا موږ چې همیشه دپاره لګیا یو که نه، چې موږ بې ځایه ځای مړه کېږو، بې ځایه ځای وجلی کېږو، نه مو تپوس شته دی، نه مو خبره شته دی، نه
یو داسې وخت و چې موږ به بیخي په خاوره باندې زموږ صرف مرګونه کېدل، قتلونه به کېدل، خو زموږ د تپوس هېڅوک هم نه نه زموږ د داسې څوک وو چې ماته روډ بند کړی وی، نه داسې څوک وو چې د ستا نوم چې اخیستلی شو یا ته په سوشل میډیا هایلایټ کېدلی شي. نن داسې وخت دی چې ستا تپوس هم کېږي. البته دنیا ته خو ته واضحه کړي چې دی راته بېګناه مړ کړو. نو عملي کردار خو به ته هلې ادا کې چې ته خو ذهني طور باندې برابر یې، چې ته ذهني طور باندې نه یې برابر، عملي کردار به ته څه ادا کړي. او بله خبره دې د قام د یو کېدلو ده. قام یو کېږي سره، قام یو کېږي، خو د قام د یو کېدلو، د یووالي، د اتفاق، د اتحاد دپاره زما او ستا مشران هغه په کار ده چې سره یو شي. اوس به زما او ستا مشران څنګه یو کېږي؟ زما او ستا مشران به هلې یو کېږي چې کله زما او ستا د اولسونو ځوانان دا سره په اتفاق شي، په اتحاد شي، دوی څومره هم د وطن د قام دپاره په شریک اواز اوچت کړي، د خپل مشران وپېژني او دا سره په اتحاد او په اتفاق کې، نو هر څه ممکن دي، کېدلی شي. دا خو یو زموږ وطن کې خو ډېره لوی آبادي ده، 4.5 کروړه 5-6 کروړه پورې پښتانه موږ په پښتونخوا وطن باندې آباد یو، په کوزې پښتونخوا باندې، محکومه پښتونخوا باندې. نو دا 4-5 کروړه عوامو کې موږ خپل وطن آبادولی نه شو، موږ یې د دې پنجابي نه پاکولی نه شو. دا عجبه خبره ده. تاسو داسې ملکونو هسټري وګورئ چې تعداد 15 لکه لري، موږ 5-6 کروړه لرو، هغوی 15 لکه تعداد لري. شوکت خان تاسو کال ته نه راوچتېږئ، ښه ما کوشش وکړو خو چې څه وجه ده تاسو کال ته راوچت نه شولی. نو هغوی 5-6 لکه تعداد لري یا 15 کروړه تعداد لري. هغوی ځان ته ملک چلوي، هغوی د ټولې دنیا سره ډیلینګ کوي، کاروبار کوي. نن ته په سوونو په کروړونو تعداد لري، 5-6 کروړه تعداد لري، ته خپل وطن آزادولی نه شي. اصل کې په ما او تا کې چې دا کم مرض دغه خلکو را دننه کړی دی، نو دغه ختمول دي. د هغې ختمول اسان دي، خو چې زما او ستا مشران سره په اتفاق شي او په اتحاد شي. مننه دې کوم، خوشحاله اوسې وروره. عبدالله افغان صاحب ولې نه کال ته به دې اوچت کړم، خو تاسو فرینډ ریکویسټ وکړئ د دې ځای نه ما سره نه اوچتېږئ کال ته. مننه کوم د ټولو ملګرو. توره شپه تاسو ما ډېر کوشش وکړو چې کال ته دې اوچت کړم. بلکل عبدالله افغان صاحب، په دغې باندې ما پیله خبره وکړله چې نن زموږ 3 ملګري سترګو په سترګې یې رانه پټې کړې او د دې دنیا څخه رخصت شول. اسلام الدین وفا صاحب وعلیکم السلام، مننه دې کوم. بلکل لر او بر یو افغانان یو. خیر الله خان مومن وعلیکم سلامونه قربان، خوشحاله اوسې. سید خان مومن دا اوس همدغه خبره ده چې بلکل بې ځایه استعمالېږو. مننه کوم د ټولو ملګرو، خوشحاله اوسئ، قدرمن شئ. ملګرو نن په والله کومې نیت و چې زه راشم لایو نن وکړمه، خو بس دغه د ملګرو غم راته مخې ته داسې ولاړ دی چې بیخي ډېر غمجن یو. ملګري مو نن تر لاسه ورکړل او بې نهته خفه یو. او زموږ د پي ټي ایم دا رشته هم داسې وي لکه د یو فیملی او د کورنۍ او د کور چې یو څنګه
په کور کې څنګه زمونږ رشتې دي دقه رنګې نو څنګه چې زمونږ په کور کې خپل فامیل لرو خپلې رشتې مو وي دغه رنګې دا د پي ټي ایم ملګري هم ډېر نږدې وي ډېر خواږه وي او انتهایي په وطن په قام مین خلک دي د پي ټي ایم ملګري نو بس خدای دې وکړي چې باقي دې موږ ته خدای پاک د ملګرو غمونه نه راښودل کوي ځکه چې په دې لږ وخت کې موږ دا ډېر ملګري ترلاسه ورکړل او داسې نه ډېر ذمه وار ملګري رانه لاړل قسم دی چې دغه ملګري د وطن دپاره د دې ولس دپاره ډېر محنتونه ډېر داسې خوبونه لیدلي چې الله به دا وطن او دا ولس زمونږ په ژوند باندې آزاد کړي د دې پښتنو نه د دې پښتنو دپاره به آزاد شي او پښتونخوا وطن به خدای موږ ته آباد کړي خو بس والله عالم چې زمونږ د ملګرو په قسمت کې به نه وي او وجه به څه کېدلی شي چې زمونږ ملګري نن منګه نه ځي سلامونه سرجي په خیر راغلی قسم من صاحب جوړ په خیر روپونه مزاجونه شکر دی سرجي ته څنګه یې وخت ساعت زندگی دی ښه ده سر سلام علیه څنګه پروګرام موضوع دې څه ده سرجي نن خو والله چې حکیم سید صافي وعلیکم سلامونه قربان خوشحاله اوسې وروره قدرمن شي سرجي نن خو داسې څه موضوع نشته دی نن خو څه د ملګرو په کال باندې هغوی راته کالونه وکړه چې لازما یو څو منټو له راشه یو څو خبرې وکړه خو لایو ته خامخا راشه داسې و سرجي چې نن مې د لایو کوله هم نه خو څه ملګري زمونږ نن د دې دنیا څخه رخصت شول ډېر خواږه نږدې ملګري مو نو بس دا وه چې په هغوی باندې مې یو څو خبرې وکړلې هغوی د مغفرت او د دعا دپاره رالم ما ویل چې زه هم ورته دعا وکړم موږ خو ورته ډېرې دعاګانې کوو او د تنظیم ملګري مو ډېر خواږه ملګري او په والله چې بالکل ما پوسټ تاسو کتل والله دې وبخي الله امین کې نو نن خو داسې خاص څه موضوع نه وه ستاسو څه داسې خبر وي څه وطن دې ولس ځوانانو ته څه خبره کېښودل غواړئ مخې ته تاسو سره ډېره پوهه ډېر تعلیمونه مو کړي دي د وطن زما واز تاسو ته صحیح درځي سر اوس زما غږ صحیح شو سر سر زما آواز صحیح درځي آواز راځي خو سیګنل مساله ده چې ما سره یا تاسو سره ما څه خو زه وایم برابر به وي او اوس زما آواز ښه برابر دی جی راځي آواز راځي نو ما ویل که تاسو څه داسې ویل غواړئ د وطن د ولس دپاره را روان ښه مستقبل دپاره نو ویلی شئ سر په سرو ستاسو آواز خو کټ کېږي او موږ په تاسو ویاړ کوو په تاسو فخر کوو چې زموږ د دې پسمانده علاقې نه موږ سره داسې تکړه مبارز ځوان شته دی انشاءالله موږ ستاسو په شا ملاتړ یو خو ډله مسله ده انشاءالله موږ ستاسو سره په هر یو ځای کې چې وي انشاءالله زموږ تعاون به در سره وي مننه دې کوم خوشحاله اوسې سرجي خدای دې راته کامیاب لره په هر ډګر ستاسو نن کو تصویر هم نه راځي او سیګنل مسله ده زما خواته صحیح غږېدم
بس خوشحاله اوسې سرجي، خدای دې راته کامیاب لره انشاءالله. ښه ژوند درته غواړم. کوشش به وکړم تاسو به سبا سره انشاءالله ګپې شپې لګو. سبا به زه منګه د ولسي پاڅون هم اعلانوو سبا سهار، نو انشاءالله سبا به لازما سره رابطه کوو د خیره سره. ټیک شو، مننه. السلام علیکم. مننه دې کوم، خوشحاله اوسې، قدرمن شي. دا اوس زمونږ د علاقې نه محمد سر ډېر قدردان قدرمن خلک دي، خدای دې راته کامیاب لري چې موږ سره داسې ولسونو کې داسې ځوانان او داسې مشران او داسې ټیچران وي، نو انشاءالله چې وطن به ګټه کوي او وطن ته به ګټې راوړو. رزاق صافي صاحب هم چې کوم زمونږه د مرکزي کور کمیټۍ د ضلع مومن دغه شانې د ټول په مرکز کې زمونږه مشر دی رزاق صافي صاحب، هغه هم زمونږه لایو ګوري. مننه کوم، خوشحاله دی راته اوسې، خدای دې راته ژوندی لري، خدای دې غم نه راښودل کوي. لالا ته خواست کوو، رزاق لالا ته که چېرته دلته لایو ته راتلی شي زه به راواخلم لایو کال ته، که راتلی شي او موږ سره د دې ولس سره یو څو خبرې مخې ته کېښودلې وي او په هغې باندې رزاق لالا نن څه وایي، نو مننه به وي، مهرباني به وي. مننه کومه د ټولو ملګرو، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. بالکل وروره سمیع الله مجبور صاحب، مننه دې کوم، وعلیکم سلامونه، خوشحاله اوسئ، قدرمن شئ وروره. بس نن داسې ورځ ده چې والله چې څه ووایو یار، بس د خدای به دغه خوښه وه، د خدای به پرې رضا وه چې نن زموږ نه دغه ملګري لاړل، نو زه وایم چې دغه به د خدای رضا وه. باقي ژوند دی راځي به، ژوند کې به هر قسمه مرحلات راځي، خو کله نه کله داسې غمونه، داسې مرګ، داسې د شهادت چې واوري، نو انسان خفه په دې شي چې ډېر د کار خلک رانه روان دي. انتهایی لکه ګیلمن وزیر زموږ نه کم سړی مو د لاسه ورکړو، وطن ته داسې خلک پیدا کېدل دا ډېر په مشکله سره، داسې ځوانان، داسې بچي پیدا کېږي چې وطن ته راشي او د وطن دپاره هڅې کوي، کوششونه کوي، نو داسې ځوانان په دې خاوره باندې ډېر کم وي. موږ په دې په علاقو کې څومره ځوانان، څومره ولسونه ژوند کوي، خو د حق دپاره د ظالم جابر مخې ته ودرېدل، د دې ریاست مخې ته ودرېدل، دا ډېر مشکل وي، انتهایی مشکلو سره، ځکه چې د پاکستان دې سیم منیر دیو او دې قمر باجوه دیو، دا د فرعون نه هم یو څو کړۍ د پاسه دي، د نمرود او د ابوجهل دیو نه هم یو څو کړۍ د پاسه دا خلک دي. نن د دغه خلکو سره زموږ ملګري مقابله کوي د هغوی مخې ته لکه د غر ولاړ دي، نو آیا داسې خلک چې د نمرود او د ابوجهل لري د پاسه ظالمان دي، نو د دې مخې ته چې ودرېږي، نو واقع ده چې هغه به یو سینه غواړي، یو سوچ غواړي، یو فکر به غواړي، نو دا خلک ډېر کم دي چې په دې خاوره ژوند کوي او دې هغه هم رانه لاړ شي، نو دا ډېره عجبه خبره ده. او
انتهایی بس انسان ډیر زیات خفه شي. قسم په والله چې نن ما د دې ملګرو د مرګ نه خبر شوی یم، خو به یو سیس خوند کوي، نه به روټۍ خوند کوي، نه داسې یو سیس خو هم خوند نه راکوي. ګینې حالان کې دا د هغه د وزیرستان د واڼه دي او زمونږ فاصلې هم ډېرې زیاتې، انتهایی زمونږ او د هغوی فاصلې چې کومې دي ډېرې دي. او چرته به هم داسې نه وي شوي چې یا د وزیرستان خلک یا د مومندو یا د باجوړ خلک، دا خلک چرته هم په یو بل دومره نه دي زورېدلي، نه دي دومره خفه شوي. ناصر صاحب مننه دې کوم، خوشحاله اوسې قدرمن شې وروره. نو خو دا ولې نن په موږ یو بل باندې دومره زورېږو، په یو بل دومره سره خفګان کوو؟ د دې وجه هم دا ده چې پی ټي ایم راغلی منځته، منظور راغلی، منظور دغه سوچ فکر خور کو، دې ولسونو کې دا یې سوچ فکر خور کو چې یاره نن موږ ټول سره یو خلک یو، موږ د دې وطن دپاره، د دې ولس دپاره په یو ځای هسې کوششونه کوو، نو باید چې موږ یو بل ته خپل ورونه ووایو. نو په الله قسم که نن په واڼه کې ملګري وفات شوي دي، زموږ د تنظیم ملګري، خو د زړه نه مو یو خدای خبر دی، لکه په خپل کور کې چې درته مړی پروت وي، قسم بالله چې لکه په خپل کور کې درته مړی پروت وي. او زه نن صرف هغه چاته دا پیغام ورکوم، کومو خلکو به چې ویل چې منظور چېرته دی، منظور څه کوي، نن د منظور ملګري ستا د وطن په غم کې روان او په لاره باندې مري، دغه منظور دی. صحیح ده؟ دغه د منظور ملګري دي چې نن د وطن په غم کې خپل ژوند تر لاسه ورکوي او ځي. دغه د منظور ملګري دي، دغه د منظور سوچ فکر دی چې په خاموشۍ کې هم ستا د وطن دپاره کار کوي او په داسې ښېګڼې کوي. منظور کو خاموشه نه مې ستا د وطن دپاره هسې کوششونه کوي، او کو خاموشه یې بیا هم کوي. او د منظور هر ملګری ستا د وطن دپاره نن قرباني ورکوي او کوشش یې کوي، لګیا دي خپل ژوند تر لاسه ورکړي، خو بیا هم د منظور یو ملګری په شا نه ځي. نن د منظور په ملګرو باندې په صوبایي حکومت د پښتنو حکومت دی چې ځان ته پښتانه وایي. نن د پښتنو په حکومت کې د منظور ملګرو باندې کریک ډاون دی. د منظور ملګري جیلونو ته ځي، سمه ده چې علي وزیر دی، دغه شانتې نور ملګري. نو تاسو نه هم دا یو ریکویسټ سوال درته کوم چې وطن په ځان له نه ګټل شي، د وطن سره به اتفاق اتحاد کوو. نن زما د وطن مشران د منظور د فیصلو او د ولس چې کومې فیصلې کړې وي د منظور نه وي، خو منظور ورسره پکې شریک و، د ولس فیصلو نه هغه مشران په شا لاړل، په شا. نن بیا هم د منظور ملګري په دې وخت کې هم په شهادت رسي، د دې وطن په خاطر، د دې وطن په خاطر ځان هرې جرګې ته رسوي، د دې وطن په خاطر ځان زندانونو ته رسوي. نن موږ او تاسو کوم پښتانه راپاڅو، په کومه خوله باندې وایو چې د دې جرګې څه وشو، او صرف د منظور نه یې تپوس کوي. نو اشرم هم ښه شی دی، خو باید چې په چا کې وي
نو کوشش وکړئ چې دغه تپوسونه د خپلو مشرانو نه وکړئ چې منظور بالکل وروره شاکر الله خان صاحب بالکل حقیقت دی ویلی او د حقیقت خبره دی راوړله دلته بالکل همدغه شانې ده چې مخکې ټول پښتانه باجوړ به صرف په باجوړ یادېدو سوات به صرف په سوات نن ټول پښتون یو په نوم یادېږي نو ضیا صاحب په خیر رالی درته ویم او بالکل نن مو والله چې ملغري لوبې لري او داسې ځوانان مو ترلاسه ورکړل چې داسې ځوانان انتهایي کم پیدا کېږي او په دې باندې ما وختي هم خبره وکړله چې داسې ملګري داسې ځوانان دا په دې خاوره باندې انتهایي کم پیدا کېږي نو بالکل چې ډېر تکړه ملګري مو ترلاسه ورکړل باقي دې خدای رحم وکړي د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړم چې د کومو ملګرو میسیجونه مې دلته ونه کتل انشاءالله ملګرو سبا پاڅون هم شاید اعلان کړلی شي او موږ کوشش کوو چې سبا موږ یو پاڅون اعلان کوو دې وطن دپاره د ښه سباوون دپاره موږ را روان وخت دپاره د دې خپلو خویندو میندو د عزت دپاره موږ کوشش وکړو د خپل وطن د دې عذابه خلاص کړو خو نن ټولو ځوانانو ته ویم چې نن زموږ ملګري په هر ډول باندې قربانیانې ورکوي زندانونو ته ځي خو چې سبا له د دې خبرو نه کم از کم دا خبرې ستاسو په ذهن کې وي چې په سخت وخت کې هم دا د پی ټي ایم ملګري وو چې ټولو ته خطرې وي ټولو ملګرو ته تریډ سو او د هغې باوجود هم د پی ټي ایم ملګري په کلکه ولاړو په کلکه خپله مبارزه کوله نو انشاءالله سبا منګه دغه پاڅون هم اعلانیږي په سبا 31 تاریخ دی سبا به زموږ په شریکه په مومندو کې د خیره سره پاڅون اعلانیږي زه به کوشش کوم چې سبا هم تاسو سره راشم نن مې والله عالم چې انتهایی سور مې خراب دی برابر نه یم چې ګپې شپې ولګوو او تاسو سره دلته خپل خیالات څه داسې وي څه رنګیني خیالات وي هغه راوړو دلته یې در سره مخې ته کېدو نن مو د غره قطر ته چې د غره قدر ته ملګري مو ورکړي دي د لاسه نو نن بیخي دا خبرو ته نه یم اوزګار راضي خان مومن صاحب وایي چې د امن باره کې دې څه خیال دی چې را به شي کنه امن خو به علي راځي چې اتفاق سره وکړو 6 کالونه درته پی ټي ایم چغې وایي چې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ تر اوسه پورې زموږ ولسونو کې زموږ مشرانو کې کمی د اتفاق اتحاد طرف ته لا نړل نو امن خو بیا لویه خبره ده خو البته موږ خپلې هڅې کوششونه مو جاري ساتلي دي چې دغه مشرتابه خلک دله په یو سټیج کو رای ولو
نو ملګرو نن چې څومره هم ملګري وفات شوي دي زمونږ دغه ملګري هغوی دپاره بیا هم یو وارې د مغفرت دعا وکئ ټول ورته دعاګانې کوئ په دعاګانو کې یاد ساتئ خدای دې دغه شهادت قبول کړي خدای دې کورواله ته د زړه صبر ورکړي او څومره چې مولانا زینت الله صاحب زخمی دی خدای دې هغه ته هم روغ صحت ورکړي انشاءالله کوشش کوم چې بل ټیم تاسو سره راشم ګپې شپې ولګو خو د ملګرو غم مو یو وارې بیا ډېر نږدې ولیدو نو دا ده چې نه خوراک خوند راکوي نه روټۍ خوند کوي داسې څه خوند نه کوي ښه سعید مومند صاحب وایي چې دا وخت چې هر څه کېږي خو که چېرته په صحیح طریقې سره تحریک وشي داسې ده سعید مومند صاحب چې موږ داسې نه کوو که نه چې موږ پردي بچي پردي ولسونه راوالو په بې ځایه ځای مړه کړو په چا یې شهیدان کړو نو دغه هم د چا بچي وي موږ یو لایحه عمل کردار چې په دې خاوره باندې ادا کې باید چې په سوچ فکر په سړه سینه باندې ادا شي ځکه چې زموږ په وطن باندې جنګونه داسې شوي دي چې هغې انتهایي بد اثرات په دې خاوره باندې پرېښي دي نو چې موږ د صبر تحمل نه کار واخلو او لږ په سنجیدګۍ سره د وطن دپاره هلې ځلې وکړو وطن د ازادۍ دپاره نور چې کوم حالات په دې خاوره روان دي دا خو به موږ د 6 کالو نه د 7 کالو نه دا چغې والي چې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ تنظیم منظم موږ له راکړئ دا تنظیمونه موږ له منظم راکړئ ځای په ځای اوس ما سره په مومندو کې زړه مو شین شوی دی خو هغه شانې خلک نه دي را سره ولاړ هغه شانې ما ته ملګري نه دي میلاو شوي په مومندو کې نو زه څه وکړمه دغه تحریک دغه تنظیم دپاره موږ ډېرې هڅې وکړلې خو ولسونه یا یریږي د یېرې د وجې نه یا څه د وجې نه موږ ته لاس نه دی راکړی خو انشاءالله بیا هم دومره موږ په خپل ځان باندې باوري چېرته به هم رانه اپریشن دومره په سازه باندې ونه کړي او زموږ سرونه دې لاړ شي ډېر درانه ملګري رانه لاړل موږ دې هم لاړ شو خو چې د دې وطن ته د ښه سباوون د ښه رڼا دپاره موږ خپل کوششونه وکړو د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ نن مو والله که به مې لایو ته زړه کېدو خو بس څه ملګرو راته ویل چې راوخېجه بس نن رانه دغه ملګري تللي دي د دې دنیا نه او په والله چې انتهایي خفه یو په انتهایي خفه یو ورسره څه ته مو زړه نه کېږي خوشحالۍ ته مو زړه نه کېږي چې مونږ خوشحالي څنګه وکړو نن زمونږ دغه تکړه قابل ملګري لاړل نو مننه کوم د ټولو ملګرو زکي صاحب یو څو خبرو ته راخېژومه که چېرته نیټ هغه سره یا ما سره هم کار کوو نو یو څو خبرې د زکي صاحب اورو نور زه هم کوشش کوم چې نیټ سره بند کړم لایو بنده کړم سلامونه زکي جان صاحب دا زکي صاحب خو راونه ختو څه وجه به وه ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو خوشحاله اوسئ اباد اوسئ کامیاب راته اوسئ خدای دې د نورو ملګرو غمونه نه راښودل کوي او
خوشحاله اوسې عبدالله افغان صاحب. بس خدای دې د نورو ملګرو غمونه نه راښودلی کړي. ټول ورته دعاګانې کوئ او خدای دې راته تاسو خوشحاله او آباد لري. موږ ته هم دعاګانې کوئ او د خدای په امان انشاءالله که ژوند وو نو سبا به سره ګپې شپې لګو. مننه کوم د ټولو ملګرو چې ما ته یې ټیم راکړو، ما ته کښېناست.